هيا تاسو خبر یاست د قیامت په ورځ به د ټولو اختلافونو فیصله څوک کوي؟ یو ښه قرآني درس چې هر مسلمان یې باید واوري. که د حق پیژندل غواړي دا ویډیو مه پرېږدئ. د سورة البقره 114 آیات ترجمه. یهودیانو به ویل نصارا عیسویان پر حق نه دي، او نصاراو به ویل یهودیان پر حق نه دي. حال دا چې دواړه آسماني کتابونه لولي، همدارنګه ناپوه خلک هم د دوی په شان خبرې کوي. نو الله به د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ د اختلاف فیصله وکړي. الله تعالی په دې آیات کې فرمایي چې یهودیان او عیسویان یو بل ناسم ګڼي، سره له دې چې دواړه د الله کتابونه لولي. دا د تعصب او ضد مثال دی. الله فرمایي چې یوازې د قوم نوم او دعوې له امله څوک نشي پر حق کېدی، بلکې حق د الله د هدایت او رښتینی ایمان په پیروي کې دی. همدارنګه هر خلک چې علم نه لري بې له پوهې خبرې کوي او نور باطل ګڼي. وروستۍ فیصله به د قیامت په ورځ الله تعالی کوي.